سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان لوبډلې چټک تیز توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحمنزی د مرجنګ کپ سیالۍ په ترڅ کې سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې غوره توپ اچونه وکړه او د افغانستان لوبډلې په ګټه 4 ویکټې واخیستې. د افغانستان د بدلیان کرکټ ملي لوبډلې د اسیایي کرکټ شورای مرجن کپ سیالۍ سریلانکا لوبډلې ته په 11 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډلې په ګټه ریاض حسن ابراهیم عبدالرحمنزی ډیره په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغانستان د بدلیان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 50 اوریزه لوبه کې د عمان لوبډلې سره مخ شوله چې د عمان لوبډلې ته په 2 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ له 2 پرلپسې بریا وروسته به افغان بدلیان کرکټ ملي لوبډله سبا سهار 9 بجې به خپله دریمه لوبې په موخه بنګلادیش لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ښکته شي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.